موضوع مې تاسو ته ویلي چې اصلا دا د ادراکي ژبپوهنې نظریه ده. بیا په تېره د لانګاکر یو د ګرامر په باره کې یو نظریه ده کاګنیټیو لینګویسټکس کې په کاګنیټیو ګرامر په نامه باندې، او دا ما په پښتو ژبه باندې تطبیق کړی دی او مثلا ډېر نوي نتایج مې ترلاسه کړي دي د مجهول سازۍ په برخه کې، د جنبې په برخه کې، مثلا په بېلابېلو برخو کې. نو په دې خاطر باندې هغه مشخصه محدوده نظریه ده، یعنې داسې نه ده چې ټوله د ګرامر په برخه کې د لانګاکر ماډل دی په پښتو ژبه باندې دغه کړی تحمیل کړی دی تطبیق کړی مې دی. تر اوسه پورې زموږ او ستاسې ګرامرونه زیاتره لیکل شوي دي په پښتو کې ټول رغښتي ګرامرونه دي. یعنې تقریبا څرنګه چې دا نظریه واحده ده تقریبا موږ په ډېرو ګرامرونو کې حتی د استاد زیار لومړنی تقریبا موږ ویلی شو چې د استاد زیار او د استاد شاکر او د دې خلکو هغه رغښتي ګرامرونه په پښتو ژبه کې او ژبپوهنه کې لومړني ګرامرونه دي چې لیکل شوي دي. نو تر هغې وروسته چې زیاتره ګرامرونه لیکل شوي دي ډېرې کمې، یعنې که سړی راواخلي تقریبا 60% 15% په هماغې نظریې، یعنې د رغښتي د سوسور د رغښتي نظریې په چوکاټ کې تقریبا 15% نوې خبرې شوي دي په هغې کې. نو په دې خاطر باندې اوس په دنیا کې موږ وینو چې په بېلابېلو ژبو اوس د ادراکي ژبپوهنه د په جاپاني باندې دغه شوي تطبیق شوي ده، په مثلا په بېلابېلو ژبو باندې حتی دا اوس یوه ټولنه لري. نو موږ اوس وینو چې ادراکي ژبپوهنه د فنکشنل ګرامر دی د هالیډی او د دوی په بېلابېلو ژبو باندې تطبیق شوي دي، او مثلا اوس نوي ګرامرونه او د یوې ژبې نوي اړخونه د دغو نظریو په اساس باندې رامنځته شوي دي. نو موږ هم دې ته ضرورت لرو چې دغه نوي نظریې چې په دنیا کې رامنځته شوي دي په کار ده چې دغه نوي نظریې په خپله ژبه باندې تطبیق کړو او خپلې ژبې ته د خپلې هغه یو طرف نه خو هغه د نړۍ دغه سره د کاروان سره روانه کړو، بل طرف ته موږ په دې برخه کې ډېر نوي نتایج ترلاسه کولی شو. یعنې زموږ د ژبې ډېر اړخونه اوسه پورې مبهم دي. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې موږ ضرورت لرو چې د هغې زړې رغښتي نظریې نه راووځو او نوې نظریې تحمیل کړو. اوس فنکشنل ګرامر فکر کوم ډېر ضرورت دی زموږ په ژبه کې، خو څوک پیدا شي چې باید دا تطبیق کړي. د موضوع اهمیت دا دی چې تر دې مخکې ما تاسو ویل چې پښتو ګرامرونه چې لیکل شوي دي مثلا پخواني ګرامرونه هغه عربي ګرامرونه دي. استاد زیار ورته دودیز ګرامرونه وایي. هغه که د مثلا د معرفت الافغاني نه راواخله نو تر د رښتین صاحب د پښتو ګرامره پورې او مثلا د عربي او د فارسي په دغه ماډلونو باندې لیکل شوي دي. وروسته بیا په 20مې پېړۍ په دویمه نیمایي کې پښتو کې رغښتي ګرامرونه ډېر دود شوي دي. تر اوسه پورې په پښتو کې رغښتي ګرامرونه ډېر زیات دي. مسله دا ده چې زموږ ژبپوهان فکر کوي چې ولا همدغه ژبپوهنه ده او همدغه ګرامر دی په ټوله دنیا کې سره دی چې اوس نوي نظریې اپلایډ کېږي تحمیل کېږي ده. نو دغه نظریه په دې اساس باندې زه فکر کوم چې دا یو نوی کار دی. ما ته داسې ښکاري تر دې مخکې ادراکي ژبپوهنه او ادراکي ګرامر بیا په تېره د لانګاکر ماډل چا په پښتو ژبه باندې نه دی تطبیق کړی. د موضوع رایه به تاسو ووایم چې دغه موضوع یو خو هغه کلیات دي او بیا په اخره کې مثلا پایله د مناقشه ده او د مناقشې په برخه کې ما تاسو ته ویل چې مخکې دغه شاندې کار په پښتو کې نه دی شوی. البته دا یعنې زه د ځان دغه دپاره نه وایم، خو داسې یو ضرورت دی او نور کار ته هم ضرورت دی. دغه برخې لري لنډ به ووایم. په اسلامي نړۍ کې د ژبپوهنې تاریخ دی یو لنډه برخه، بل د ادراکي علومو تاریخ دی. ځکه چې پښتون لوستونکی مثلا په کار ده چې یو ځل په دې پوه شي چې ادراکي ژبپوهنه چېرته رامنځته شوه څنګه رامنځته شوه. مثلا په دې خاطر یو ځل باید په ادراکي علومو باندې پوه شي چې هغه ادراکي علوم څه شی دي. موږ تاسو پوهېږو چې ادراکي ژبپوهنه چې اصلا یو انټر ډسپلینري میتود دی، یعنې د څو د ادراکي ارواپوهنې استفاده کوي، د کمپیوټیشنل دغه نه کمپیوټري ژبپوهنې نه او د هغې نه استفاده کوي او همدغه شان د بېلابېلو عصب شناسۍ نه فلسفې نه د ګڼو پوهنو نه استفاده کوي او په ژبه باندې غږېږي. نو په دې خاطر باندې ادراکي علومو تاریخ دی، همدغه شان د ادراکي ارواپوهنې تاریخ دی یو لنډ غوندې تاریخ، ځکه چې دا د ادراکي ژبپوهنې په رامنځته کولو کې اساسي نقش لري. او بل بیا ادراکي ژبپوهنه ده. په ادراکي ژبپوهنه زه په کل کې غږېدلی یم چې اصلا ادراکي ژبپوهنه چې ده په دغه وخت کې رامنځته شوې ده د 20مې پېړۍ په 9مه لسیزه کې. مثلا لیکاف او جانسن او همدغه شان د لانګاکر. لیکاف پخپله د چامسکي شاګرد و، خو کله چې د معناپوهنې په برخه کې کار وکړ نو د چامسکي زېږنده نظریه چې په پښتو باندې هغه هم نه ده تطبیق شوي تحمیل شوي، هغې نظریې کې ځینې خامۍ ولیدلې، د هغې نتایج ورته دغه ښکاره شول، مختلف ښکاره شول، مخالفت یې ورسره وکړ. نو په دې خاطر باندې دغه نوې نظریه رامنځته کړله چې ادراکي ژبپوهنه نومېږي. او دغه نظریه د رغښتي نظریې پر خلاف او همدغه شانتې د 3 شیان په دغه کې په محور کې یا په مثلث کې په ژبه باندې غږېږي. یو د انسان حسي تجربې دي، دویم د انسان ادراک دی یا مثلا ذهن، او دریم په خپله ژبه ده. د دوی په فکر باندې دوی د جان لاک هغه د فلسفې له پلوه د جان لاک د نظریې تابع دي. وایي چې انسانان عموما
بهر نه تصویرونه لکه مخکې چې موږ ویلي د حواس په ذریعه باندې تجربې کوي، دا د انسان په ادراک کې محفوظیږي د یو جوړښت په شکل باندې، مثلا لکه موږ چې په ژبه کې ګرامري جوړښتونه وینو او دا بیا په ژبه کې راښکاره کیږي. په دې خاطر باندې دغه درې شیان د موږ او تاسو چې کله رغښتي ژبپوهنې په اساس ژبه مطالعه کوو، نو لکه یو داسې یو څیز چې زموږ او ستاسو د هغه نه بهر دی، د ویناوال د تصرف نه بهر دی، موږ په ژبه باندې بحث کوو. لکه مثلا دغه باندې غږیږو، ژبه داسې ده لکه د ګیلاس باندې غږیږو، د دې ماهیت په اسانه ټاکلی شو. خو ادراکي ژبپوهنه وایي چې اصلا په ژبه باندې د انسان د ادراک د تصرف نه بغیر غږېدل اصلا چندان ګټه نه کوي، ځکه چې د انسان په ژبه کې د انسان ادراک، د هغې تصویرونه، د انسان د حسي تجربې هغه ټولې راښکاره کېږي. په دې خاطر باندې لیکاف د دې نوې زاویې نه په معنا پوهنه ولیکل او په ټوله کې چې موږ او تاسې ادراکي ژبپوهنه باندې بحث کوو، د دنیا په لرو بر کې ډېر داسې ژبپوهان دي چې ځان ته ادراکي ژبپوهان وایي، مثلا فیلمور دی، مثلا لیکاف دی، مثلا جانسن دی، مثلا دغه دی لنګاکر دی او دغه شانتي د تالمي دی چې ډېر کار په ګرامر کې کړی دی. خو په ټوله کې دغه نظریه چې ده په دوو برخو باندې ژبپوهان ویشل کېږي، یو ادراکي ګرامر پوهان دي، بل ادراکي معنا پوهان دي. یعنی ادراکي ژبپوهنه صرف په دوو حوزو باندې هغه هم دغه د معنا او د ګرامر په پیوستون باندې غږیږي. کله چې موږ رغښتي ژبپوهنه باندې غږیږي نو هلته مثلا فونولوژي ده، مورفولوژي ده، مثلا دغه د څه ورته وایي لیکزیکولوژي ده، مثلا دغه د نحوه ده، معنا پوهنه د پراګماتیکس دي. دوی صرف وایي چې اصلا په دې نور حوزو باندې نه وایي، چې اصلا ژبه په حوزو باندې نه ویشل کېږي، ځکه چې یو ویناوال بحث کوي نو هغه داسې نه دی چې یو ماشوم اول الف دغه زده کوي، غږونه زده کوي، بیا هغه سره یو ځای کوي، یو صفت جوړوي، بیا یې مورفیم جوړوي. نه، ژبه یو متراکم کل دی او په دې خاطر باندې که غواړو چې موږ په ژبه باندې سیستماتیک بحث وکړو، منظم او علمي بحث وکړو، نو پکار دی چې موږ دغه دا په یو شکل باندې مطالعه کړو. نو په ټوله کې موږ د دوی بحثونه چې وینو صرف یو د ګرامر ته ډېره توجه کوي، تمرکز، او بل ډله چې د هغوی په معنا پوهنه باندې تمرکز کوي. خو دواړه ډلې که مثلا څوک په معنا پوهنه باندې بحث کوي هغه ګرامر نه هیروي، څوک چې په ګرامر باندې بحث کوي هغه معنا نه هیروي. یعنې موږ تاسو چې کله په دې مسایلو باندې جوړښت باندې بحث کوو، لکه د چامسکي غوندې معنا مې یو طرف ته ایښي، کله چې په معنا بحث کوو جوړښت به یو طرف ته ایښي. ادراکي ژبپوهنه په دغه شکل باندې دا نه کوي. نو دغه شیان دي. او مثلا هغه لومړني اثار چې دي ښځې، اور او خطرناک څیزونه د لیکاف اثر دی او د هغه یو بل میټافورز وي لیو بای استعارې چې موږ ورسره ژوند کوو، په ژبه کې په استعارو باندې بحث کړی دی، هغې ته مفهومي استعارې وایي. او د لنګاکر لومړنی اثر په ادراکي ګرامر کې بنسټونه دي چې دا د هغې نه پیل شوی دی او بیا مثلا د ادراکي نظریې نه په ژبه باندې غږېدلی دی. وروسته مثلا لیکاف دی، جانسن دی، تالمي دی، ګولډبرګ دی، فیلمور دی، فکونیه دی او ټرنر دی، هلته د نوم معنا نیم راغلی دی. داسې نور ډېر زیات دي په دنیا کې چې اوس په دغه ادراکي ژبپوهنې نه او ادراکي ګرامر نه استفاده کوي. ښه، د ادراکي ژبپوهنې هغه اصول به زه لنډ ووایم. د لیکاف په فکر باندې دوه اصلو باندې ادراکي ژبپوهنه دغه ولاړه ده، نظریه چې کله په یو ژبه باندې تحمیلېږي. یو د تعمیم اصل دی او بل ادراکي اصل دی. د تعمیم اصل دې ته وایي چې ژبه کې چې په هر حوزه کې یو اصل رامنځته شي هغه بیا عامېږي، یعنی داسې نه کېږي چې مثلا په هماغه یو برخه کې پاتې کېږي، هغه جنرالایز کېږي، یعنی ټولو برخو ته ځي او په دې اساس باندې په ټولو د ژبې په هره برخه باندې یو ډول عمل کوي. حتی په بهر چې موږ په طبیعت کې څنګه دغه کوو، تجربه کوو، مثلا موږ وینو چې یو سړی را روان دی، نو زموږ ذهن ته دوه شیان ور داخلېږي، یو سړی دی، بل را روان دی، یعنی د هغه حرکت یا هغه پیښه. نو په دې خاطر باندې دغه هم د انسان په ادراک کې تعمیمیږي او دا بیا په ژبه کې تعمیمیږي. مثلا زه د سکیما باندې بحث کوم، مثلا زه یو مثال وایم، په پښتو کې عموما هغه کلمې چې په دغه باندې ختمې وي په کانسوننت باندې که بیساوي هغه په ونه باندې جمع کېږي. دوی وایي چې اصلا د انسان په ذهن کې په ادراک کې د دې یو سکیما جوړېږي. مثلا ډېر شیان ویني، یو شی ویني او چې ډېر شیان ویني د سکیما، دغه سکیما بیا په دغه شان د نورو مثالونو هم تطبیقېږي. مثلا یو مثال دی کمپیوټر، مثلا یو داسې مثال دی چې په پښتو کې نشته دی. دغه سکیما چې ده د هغې ته دغه کېږي، تعمیمیږي یا مثلا الیبوریشن کوي، پراختیا کوي. مثلا هلته هم وایي کمپیوټرونه، موټرونه، دغه شانتې څومره مثالونه وي. په دې اساس باندې دغه تعمیم اصل دی او دغه بل چې دی ادراکي اصل دی. تعمیم اصل ژبه یو نقشه‌نوړ حوزه ګڼي لکه ما چې مخکې نه ویلې، او د ادراک اصلا په د ژبې اصول باید د انسان پر مغزو او ذهن له حاکم اصولو سره همغږي وي، لکه مخکې چې ویلې. په دې توګه د ژبې او ادراک اصول یو ډول دي او په همدې دلیل دا کړلار ادراکي کړلار ګڼل کېږي.
د ګیرارتس په فکر باندې ادراکي ژبپوهنه په یو بنسټي او څلورو دغه سرمه یا ضمني اصولو باندې ولاړه ده. بنسټي اصل دا دی چې ژبه اصلا معنا ده. مثلا رغښتي ژبپوهنه او چامسکي وایي چې یو جمله حتی دومره د ګرامر تابع وي چې که معنا ونه لري هم، مثلا یو جمله به کېدای شي معنا نه لري خو فاعل مفعول او ګرامري جوړښت به ثابت وي. ادراکي ژبپوهان د دې سره مخالفت لري، وایي اصلا ژبه یو کس چې کله ویناوال غږیږي هغه یو مفهوم رسوي، یو معنا د انتقال لپاره رسوي. نو په دې خاطر باندې چامسکي سره مخالفت لري. هغه وایي چې جوړښت او معنا د یو بل نه نفي کېږي، دا یو بل سره داسې دي لکه نوک او وری. نو په دې خاطر د دوی اصلا توجه دا ده چې ژبه که ګرامر کې مطالعه کېږي، په هر ځای کې مطالعه کېږي، ژبنۍ د ژبې اولنی هدف چې دی معنا ده. دغه معنا د هغوی په فکر باندې یو دا دی چې ننداریزه ده. معنا مثلا پخوا رغښتي ژبپوهنه ننداریزه نه وایي. مثلا موږ د حسي تجربو په ذریعه باندې دې تالار ته ګورو، په دې تالار زمونږ په ذهن کې یو ننداره جوړښتي شیان دا ټول دا زمونږ په ذهن کې پاتې کېږي. او دغه معنا چې ده زمونږ استاد په ذهن کې لکه په دې نه پخوا ډېر سور ویلي چې تصویر دی، یو کنسپټ، یو تصویر دی. دغه تصویر که موږ د یو صحنې په شکل باندې وړاندې کوو، وایي ولا زه ډپارټمنټ تعمیریت ته لاړم او مثلا پلانې استاد راغلی، دغه ټولې جملې چې ما وویلې دا د مخاطب په ذهن کې تصویر جوړوي. نو په دې خاطر باندې که د لارې سکیما وي، که نور ټول مسایل په ژبه کې اصلا معنا ننداریزه ده یا تصویر جوړوي. دویم دغه ده چې معنا نرمه یا نسبي ده. چامسکي چې د قاموسي ژبپوهنې طرفدار دی هغه وایي چې اصلا او سوسور چې وایي مثلا یوه کلمه په ژبه کې د بلې کلمې په ذریعه باندې معنا کېږي د همانستوب له امله، مثلا د تضاد له امله، دغه شانتې نورو خصوصیتونو په اساس. دا وایي چې اصلا معنا داسې نه ده، ثابته نه ده، مطلقه نه ده، بلکې نرمه ده. نرمه ده مثلا مارغه مفهوم دی، مارغه مفهوم موږ په قاموس کې وایو چې مثلا ورته لیکلی وي باز هر څه چې الوزي. دا وایي نه، مارغه په مفهوم کې کوترم شامل ده، بازم شامل دی، او مثلا تر هغه دغه پورې خاپیرک پورې هغه سره دی چې تیور حیوان دی، خو په الوتون کې هم د مارغه په مفهوم کې شامل دی. نو په دې خاطر معنا چې ده یو سرکل دی، یو ډومین دی. په دغه ډومینز کې منځ کې پروټوټایپ دی او نور اعضا یا غړي چې دي دغه معنا کم جزئیات چې ولري هغه په دې کې شاملېږي. په دې خاطر معنا چې ده د مارغه مفهوم مثلا یو مثال دی، دا په ټولو هغه شیانو باندې تطبیقېږي چې لومړی په اساس کې والوتلی شي، دویم مخوکه ولري، مثلا اگې واچي، مثلا دغه بڼه کې ولري، او دا ټول په دې خاطر باندې دا فکر کوي چې معنا مطلقه اوس دغه نه ده، نرمه ده یا نسبي ده. دویم دا چې دایره المعارفي ده، یعنی قاموسي نه ده. کله چې یو څوک یو ناوه ویني چې دغه تر اساسي اوبه تر اساسي، نو دا یو تصویر جوړوي، مثلا ویني ګر چاپیره ټول اړخونه ویني. او کله چې یو څوک وایي چې ولا دا دغه د یوانز او د گرین مثال دی، هغه وایي چې کله موږ وایو چې پیشو په دیوال ټوپ کو، نو دا یو پوره یو داسې صحنه جوړوي چې مثلا دا ټوپ ښیي، سیده ټوپ که، لاندې را ټوپ که، په دیوال باندې د پاسه ټوپ که. په دې خاطر باندې معنا چې دا قاموسي نه ده لکه سوسور چې وي، لکه چامسکي چې وي، بلکې دایره المعارفي ده، پوره یو صحنه یا جزئیات له ځان سره لري. او بل دا ده چې معنا چې د عیني تجربې زیږنده ده، لکه چامسکي چې وایي چې مثلا زمونږ په ذهن کې مخکې نه معناګانې مثلا جوړښتونه شته دي، دا دې سره دغه نه لري. وایي چې کم سړي چې عیني تجربه د یو څه کړي د هغې هغه څیز ورته په ذهن کې معنا لري، او چې کم څه تجربه یې نه وي کړي هغه ورته بې معنا دی. بل د لنګکر له زاویې نه په دغه ټولو شیانو باندې غږېدلی، مثلا واحد هغه وایي چې یو غږیز وي، مانیز وي، مثلا سمبولیک واحد دی، که غږ او معنا سره یو ځای شي یو بل راته تداعي کوي. ساده او پیچلي دغه دي استاذ سمبولیک واحدونه دي، لکه جمع کول، سکیما او داسې نور. ګرامري ډلبندي دي، مثلا شیان په د لنګکر په فکر باندې موږ او تاسو په طبیعت کې دوه شیان تجربه کوو، یو شیان دي، بل د شیانو ترمنځ اړیکې دي. شیان چې دي هغه په ژبه کې چې کله وړاندې کېږي، په نومونو کې وړاندې کېږي، اړیکې بیا په قید کې وړاندې کېږي، په ستاینوم کې وړاندې کېږي، په فعل کې وړاندې کېږي، او په دې اساس نو دغه ته دغه د اړیکې په سترګه باندې ګوري. دا بیخي د رغښتي ژبپوهنې نه مختلف لوري دی. په دې کې بیا اړیکې په دوه ډوله دي چې یو ته محلي اړیکې وایي، مثلا فعل، مثلا قید، دا محلي اړیکې دي، یعنی زمان ښیي، خو صفت بیا زمان نه ښیي. مثلا سربل او استربل یو اړیکه ښیي، خو دا اړیکه بیا دغه نه ده، مثلا زماني اړیکه نه ده. نو په دې خاطر مثلا په ګرامر کې چې کوم شیان راځي ټول په دغه کتاب کې راغلي دي. مثلا ګرامري رغښتونه دي، جمله ده، غونډ دی، د فعلونو ډولونه دی، جنبه ده، مجهول سازي ده، وجهیت دی، ټول هغه مسایل چې په رغښتي ژبپوهنه کې په ګرامر کې شامل دي دلته هم شامل دي، خو دلته ادراکي ژبپوهنې د زاویې نه. بس ختم دی، بس صحیح. او بیا مفهوم سازي ده او تعبیر دی چې د یو ویناوال د کومې زاویې نه ګوري او په یو جمله کې یو څه شی څنګه وړاندې کوي. او صحیح ده. او بل
د څېړنې موخه د ادراکي ګرامر څه دی؟ د ادراکي ګرامر د نظریې په رڼا کې د پښتو ژبې د ګرامر څېړنه ده چې څه ډول تحمیل شوی دی. د څېړنې پوښتنې دي ادراکي ژبپوهنه څه ده، د ادراکي ژبپوهنې په چوکاټ کې کومې نظریې رامنځته شوي دي، ادراکي ګرامر څه دی، له مروجو ګرامرونو سره توپیر څه دی، ادراکي ګرامر پر پښتو تطبیق وړ دی که نه، او دغه شانتې نور. څېړندود چې دی نه دا مې وروسته راوړي، هغه ترتیب مخکې و، هغه د پوهنتون د دغه په اساس فارمیټ په اساس. څېړندود یا څېړنې روش دی، په دې څېړنه کې له توصیفي تطبیقي میتود نه استفاده شوې ده، یعنې د لنګاکر د ادراکي دغه نظریې یا د ماډل په اساس باندې په پښتو باندې بحث شوی دی، توصیف شوي دي پښتو سټرکچرونه، مثلا که هغه غونډ دی که جمله ده که نور تشریح شوي، او بل دا دی چې تطبیق شوي دي. مثلا په ځینو ځایونو کې د استاد زیار د استاد رښتین خبرې راخیستل شوي دي، د هغې سره د ادراکي ژبپوهنې د زاویې نه چې ما مثلا کومې خبرې کړي دي یو ډول تطابق رامنځته شوی دی، نو په دې خاطر باندې یو تطبیقي میتود نه پکې استفاده شوې ده. پایله دا ده چې پر پښتو د ادراکي ګرامر تطبیق د پښتو ګرامر په اړه نوې خبرې رامخته کوي، په مجهول سازۍ کې، جنبه کې، وجهیتونو کې موږ نوې خبرې کوو.